اوس راځو دې خبرې ته پوه شه په دې خبره باندې او الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې چې د شیطان شرونه ډیر دي او قسمه قسم دي. د شیطان شرونه ډیر دي او قسمه قسم دي. نو کوشش به کوي چې تا په یو شر کې واقع کړي. هغه څه شرونه دي چې شیطان کوشش دا کوي چې ما ته پکې واقع کړي. هغه څه شر دی د شیطان چې ما تعالی پکار دي چې ځان ته لرې وساتو. بعض به درته زه نن بیان کوم انشاءالله. اولنی خبره یاده کړئ، شیطان همیشه د غریبۍ نه یرول کوي او په بخل باندې امر کوي او فحش کارونو باندې امر کوي او دا چې د الله په لار کې د خرچه ونه شي. د شیطان خو مایي چې شرونه ډیر دي او قسمه قسم دي او چلونه هم ډیر دي او قسمه قسم چلونه دي. یو دا خبره یاده که چې شیطان انتهایی کوشش کوي چې د الله په لار کې د خرچه ونه کړی شي. شیطان انتهایی کوشش کوي چې د خلق په فحش کارونو کې واقع شي. په دې دلیل سره دلیل په سوره بقره کې دی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تاسو یری د غریبۍ نه او امر تاسو ته کوي په فحاشۍ باندې. د غریبۍ نه چې موږ یری نو دې کې څه فایده ده هغه ته چې بخل وکړو. چې بخل وکړو څه به وشي؟ د الله په لار کې به خرچه ونه شي. لکه ګوره ښه واضح خبره زم چې دې وضاحت ته ضرورت هم نشته. زه تا نه دا سوال کوم ته چې په خپل کور باندې خرچه کوې او لکاو په کروڑو باندې ځمکې الی او قیمتي موټر هغه ځان د لکاو د کروڑو په کور کې روخام ولګوه، د بجلی اعلی سیسټم ولګوه، قسمه قسم سهولیت ده په کور کې راوله، بچو دپاره یو شی او بل شی او ځان خاورې که بیا مو وایي بچو له مې لږه لیږلې ده. دا هر څه کوي د دې سره دی نه غریب کېږي. غریب کېږي خو ته دلته یو جومات ته 500 ریاله پکې لګول غواړي. نو شیطان به ورته وایي لاړې تباه شوې غریب شوې، لاړې غریب شوې. دا 500 چې ته به دې کې ورکړې نو تا ته پاتې څه شو؟ دا 500 خو ته په انډیوالۍ کې هم ورکولی شي، دا 500 خو ته په کرایې کې هم ورکولی شي، دا 500 خو ته د وړو په فیس کې هم ورکولی شي، په دې 500 خو ته خپل علاج هم کولی شي، دا 500 خو ته په غم خادۍ کې هم ورکولی شي. او دا خبرې به راته راولي او راولي او تا ته به داسې ښکاره کړي لکه ته چې د لوږې نه مړ شوې که دا دې ولګولې نو هغه به ته واپس جیب ته واچوې. موږ لیدلي که موږ خبر یو د هر څه نه. داسې خو نه ده چې زه د بل قوم نه یم، زه هم پښتن یم پښتنو کې یم، هره خبره راته معلومه ده د دوی. دلته به یې چاودلي پوندې به یې نیولي ټول عمر له او په دې پرشتکي پیزار کې به کته ځي او بره به ځي او ټکه ټوکه ټکه ټوکه دا به روانې کته به ځي او په بد حال او زړې جامې او چې خبر شي دی د نیم کیلې د دی، نیم کیلې د دی. خو زموږ د پښتنو څه طریقه ده دا بس لکه څنګه ژوند څنګه بس قرضې دی قرضې لکه دا څنګه قرضې نه ختمېږي. بس دا یو ټوټه خرڅېده یو هغه ټوټې مې په 25 لکه واخېسته، بیا ټوټه خرڅېده یو هغه مې پسې په 10 لکه واخېسته، بیا ټوټه خرڅېده یو هغه بیا یې دې په تابوت کې وړو یا بچو ولې یو ټوټه مې ورنه کړې چې قبر یې پکې جوړ کړي.
همدې سړي ته ووایه دا ټوټۍ چیلي په لکاو باندې او په کروړو باندې. دلته یو کوړمه ده، یتیمانان دي، پلار یې مړلی، روژه ده، که څه وستی کېږي، څه خرچه دې کېږي، یو 100,000 روپۍ او 15,000 روپۍ راواله چې وریکو. روپۍ وایم، ریالونه نه یم، روپۍ راواله راشي وریکو. ته بیا دې ته ګوره ځه. بعض به راته دومره فریادونه وکړي چې ستا به زړه وغواړي، ته به وایي چې یا الله که ما سره څه وی چې دله مې ورکړی، دا خو غریب دی، د خولې نه اوبه څاڅي. دومره فریادونه به راته وکړي. خو دا فریاد په کور کې د روخام لګولو په وخت کې نه وي. دا فریاد په کور کې چې دی قیمتي ټیلونه لګوي په هغه وخت کې نه وي. دا فریاد چې کله دی 18 کمرې کور جوړوي بیا نه وي. دا فریاد چې کله دی د کروړو ځمکې را جمع کوي دا نه وي. دا فریاد چې کله دی های کلاس موټر یو ګاډي یلي په هغه وخت کې نه وي. دا فریاد چې کله دی بچو له قیمتي جوړې یلي دا نه وي. هغو له واسکټ یلي دا نه وي. هغو له د اختر خرچې لګي دا نه وي. هغو له عامې خرچې لګي دا نه وي. خو چې کله دی ورته وایي چې د الله دپاره صرف نوم پکې د الله راشي که نه، بس لکه په اور باندې چې اوبه واړی. یاره زړه به ډېر کېږي، خو څه خو دی نه وي، خو دننه زړه کې شیطان ورته دا وي غریب به شي. الشیطان یعیدکم الفقر. شیطان ته په حال اسانه نه پرېږدي. ګوره د الله په لار کې خرچ کوو. تجربه وکړه. او زما خو تاسو باندې ښه امید دی چې کم ناست یو ټولو باندې کم چې را بیان اوري ویني، انشاءالله تاسو ټول به د الله په لار کې خرچې کوئ لګیا به یې. چې 15 ریاله دې راویستو د جیب نه، 15 ریاله یو غریب دې ورکول که نه، نو هم دا شیطان کوشش کوي چې د اوس په څه طریقه منع شي. خو چې څوک ورسره عادت شي د شیطان بیا په هغوی باندې وس نه راشي. الحمدلله د الله شکر دی. دا شیطان خو زموږ دشمن دی، دا خو صحیح ده. شکر په څه دی؟ شکر په دې دی چې الله دې شیطان له دا زور نه دی ورکړی چې دی دې په موږ باندې په زور یو کار وکړي. په دې شکر دی الحمدلله. شیطان څه کوي؟ وسوسه در راځي بس. او دا خبره به شیطان جهنمیانو ته هم کوي په جهنم کې. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. ما خو تاسو له صرف دعوت درکو، تاسو خبره ومنله، ما څه زور زبردستي خو تاسو سره نه کړې. اوس ته چې را بټوره وباسي د الله په لار کې خرچه ورکړې، شیطان چې ته ستا لاس نیولی که نه بټوه یې دنه تښتولې ده. چا نه بټوه تښتولې چې ما ورکوه پیسې نه. ته چې سهار مانځه ته راپاسې او شیطان راشي تا پسې، ته څوک هم داسې لیدلی چې شیطان را لګېدلی او په کټې تړلی، او ته د مانځه نه راشي وګوره لکه پلاني ته زنځیران پراته دي، خو شیطان تړلی. داسې به څوک لیدلی نه. ته درس لره روان یې. داسې څوک شته چې شیطان ورته اتکړی اچولي یا پخپو کې ورته بیړۍ اچولي چې دی درس لاړ نه شي. څوک ورځلی اوسه پورې نه. صرف تا ته دا وایي ګوره درس له ځي پلانې کار ولې نه کوې، هغه به دې کړی و که نه. تا ته صرف د درس له ځي، نن به دې دمه کړی و سبا به تللی. صرف ته دا وایي ته درس له ځي، نه نو په دغه یې واوره که نه په انټرنیټ یې واوره. ولې داسې تښتي شه؟ ته درس له ځي، نن کوم موضوع تفسیر دغه موږ څو څو پېرې اورېدلی. ته درس له ځي بړه مزه، هلته هغه پلانې ناستې هغه پلانې ناستې او د هغوی سره ستا نه لګي او د هغوی ستا سره نه لګي. ته درس له ځي بیا به لاړ شو، نن به ځان له پروګرام وکړو، ملګري به را جمع شو. ته درس له ځي ډوډۍ نه خورې، ته درس له ځي لکه دمه نه کوې او به ته پرېوځي. نو کوم ځای کې شیطان تا ته زنځیران اچولي دي؟ څه زور زبردستي شیطان تا سره کړې ده؟ څه ته د قیامت پر ورځ الله ته دا ویلی شي چې الله ما ماف که شیطان را سره زور زبردستي کړی و پړي راته راچولي وو؟ ویلی شي ورته نه. شیطان به د الله په مخ کې هم دغه وایي چې الله ما خو صرف وسوسې زړه ته ور اچولي دي، خو یار په ما پسې دغه شان روان شوی دی په نرۍ وسوسې سره.
او دغه شان روان شي. بلکې بعض پکې دي چې وسوسو ته هم زور دي شیطان خپ په ارام خپې په خپه باندې اچولي د لرې نه د لرې نه نندارې کوي. هغه وایي دومره مې عادت کړی دی چې په خپله یې کوي. ضرورت هم نشته د شیطان وسوسو ته. یو سړی دیني مجالسو له نه راځي. هسې مثال دی که درس خبر روان وه حقه باندې مثال در کو. یو سړی دیني مجالسو له نه راځي نه راځي نه راځي نه راځي د ده زړه ختم دا نه لګي د دیني مجالسو سره. اوس که شیطان دته وسوسه نه مچوي که نه او شیطان یې نه منع کوي هم شیطان یې منم نه کوي خو دی بیا هم د درس له د دیني مجالسو له نه راځي. شیطان یو سړي ته دا دغه ور واچوي چې سګرټ یو کش راکړه که د سر درد به دې څه شي صحیح به شي او غمونه به دې ختم شي غمونه او دی یو کش راکړه. تاسو چې د څوک داسې لیدلی چې شیطان وله د دوکان نه ډبی راغستی او بیا یې داسې کولو کړی او بیا یې یو سګرټ وله راویستی او د په خوله کې ایښودی بیا ورته لیټر والی چې سکه څوک هم داسې لیدلی یو څو ورځې ورته دا ویسکه او مزه کوي او لږ او خیر دی بیا به توبه وباسي او زه خیر دی بیا یې داسې عادت شي که نه شیطان ته څه ضرورت دی چې بیا پسې راځي. بیا د ده نه په خپله بعضو نه پکې شیطانان جوړ شي نورو له دعوت ورکوي. د هغه انسان نه شیطان جوړ کړي هغه بیا نورو له دعوت ورکوي. اوس که که نه یو دانه اوس که راشه مړه لږ دېس هم نه کېږي. هغه شیطان پرېږده هغه پیری شیطان چې دی راړولی و هغه په ارام ناست دی. اوس د ده نه شیطان جوړ شوی نور راړي. خبره ما څه پورې وکړه چې شیطان سره دا طاقت نشتی چې په موتا باندې زور زبردستی وکړي. شیطان صرف وسوسه ورچي او خبره ختمه شوه. نو لکه غریب بشي مه کوه مه کوه غریب بشي ډېرې خرچې دې وکړې وي. زه وایم ای مسلمانه دا کومه خرچې چې تا په خپل کور باندې کړې ده الله په کور باندې به دومره وکړي. راشي زموږ جوماتونه وي نه که نه په سترګو باندې ګوتې ایښودنې لاسونه ایښودنې دي په کار چې موږ ځانه چړون کړی چې موږ نه یو خبر. راشه ته د خپل کلي جومات وګوره زه د خپل کلي ګورم چې بس څه حال دی. ته راشه که نه ستا په کور کې چې کوم پنکې لګېدلي دي دا نوي نوي سیسټمونه والا تا چې د جومات د پنکو تپوس کړی تا چې د مدرسو د پنکو تپوس کړی دی. ستا په کور کې چې کومې موټرې لګېدلي د بجلۍ دپاره د اوبو دپاره تا چې د جومات د هغې تپوس کړی دی. ته چې په کور کې نوي ماډل قالینونه اچي او کله ټیلونه لګي او کله روخام لګي تا ته دا پته شته چې ستا د کلي په جومات کې اوس هم یو سخاونده کې چټایي پرته ده. ته چې بچو له د سکول دا قیمتي کتابونه اړې په زرګاو پې ورکوې او دلته ورله په سخته ګټې تا چې د تپوس کړی دی چې جومات کې قرآنونه شتي او که نه تا چې ته د جومات د رنګ روغن تپوس کړی دی تا چې ته د جومات د مولوي صاحب د تنخوا تپوس کړی دی تا چې ته د مؤذن د تنخوا تپوس کړی دی تا د جومات د خادم تپوس کړی چې خدمت یې څوک کوي نه. الشیطان یعدکم الفقر شیطان یری د غریبۍ نه که تا پنکه جومات له راوړه بیا خو ته غریب کېږي. ها کور له راوړه کور کې ایسي م ولګوه ته نه غریب کېږي. دا زما د خبرې غلط دي دا داسې حقایق دي که نه داسې چې دا دماغ به دله روښانه کړي که دې پې سوچ وکړو. په کور کې عجیبه خبره ده په کور کې ایسي لګوم نه غریب کېږم او په جومات کې چې یو پنکه لګوم غریب کېږم. عجیبه خبره دا ټول نورې سم نشتي خو شیطان په دې طریقې سره موږ د الله په لار کې د خرچ کولو نه بندوي. دا کوشش دی حالانکه الله موږ له تیزي راکوي. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه او تاسو چې د الله په لار کې څه ولګوئ فهو يخلفه
نو دا داسې نه دی چې ختم شو، بلکې دې پسې عظیم اجر پاتې شو. د الله رضا، د الله رضا په دې کې ده. د دې په بدله بدله الله ډېر څه درکوي. دا لوز د چا دی؟ د الله دی که نه؟ ها، اوس دوه خبرې دي. یو طرف ته شیطان ته یری د څه نه؟ غریبۍ نه. بل طرف ته الله وایي په دې غریب کېږي نه، بلکې ډېر صبر ته میلاو شي. اوس خبره تا ته راجع ده چې د چا منې. صحیح شو که نه؟ اوس خبره تا ته راجع ده چې د چا منې. که د شیطان په خبره دي یقین دی چې یاره غریب کېږم، که نه د الله په خبره دي یقین دی هغه رب چې هغه د ځمکې او د اسمانونو رب دی او رزق ټول د هغه په لاس کې دی، رزق. او هغه وایي نه غریب کېږي، بلکې دې پسې ډېر څه به پاتې کېږي، تا ته ومیلاویږي. نو دا یوه لار ده. دغه شان د فحاشۍ طرف ته به دې راکاږي. د شیطان یو چل دا هم دی، یو شر دا هم دی، او د هغې تفصیل به ښه راشي. دویمه، وسوسې اچول بنده ته، دا د شیطان لوی شر دی. وسوسې اچول څه ته؟ بنده ته. یو حدیث برته ذکر کمه، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت ته امام ترمذی راوړی، ان للشیطان لمة بابن آدم وللملک لمة. د شیطانم برخه ده او د ملائکو کې یو ملکم څه ده؟ برخه ده. یعنی خبرې د انسان ته ورچي، شیطانم خبرې ورچي، او په ملائکو کې د ملک چې دی دیم خبرې ورچي. شیطان څه خبرې ورچي واوره؟ فاما لمة الشیطان، د شیطان وسوسې څه دي؟ شیطان چې کومې خبرې ستا زړه ته راچي هغه څه دي؟ شیطان څه غواړي؟ فایعاد بالشر، د شر لوزونه کول، د شر په باره کې خبرې ورچول. وتکذیب بالحق، او چې دا حق دروغجن کړی شي. د شیطان ټول کوشش دا دی چې شر عام شي او حق دې څه شي؟ حق دې دروغجن کړی شي، حق دې دیکه کړی شي. دا د شیطان لویه برخه ده. د حدیث معنی دا ده، په انسان کې د شیطان برخه دا ده. ښه، ملائک څه کوي؟ فایعاد بالخیر وتصدیق بالحق، چې خیر عام شي، د خیر لوزونه ورته ورکوي، د خیر په باره کې ورته خبرې ورچوي. وتصدیق بالحق، او چې دا حق رښتینی وګڼي، په دې حق باندې عمل وکړي، دا حق نورو ته وښیي، د دې دپاره لګیایي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فمن وجد ذلك فليعلم انه من الله فليحمد الله. نو چې کله چا داسې څه ومومو چې دننه دې زړه ته دا خبره اچولی کېده چې لاړ شه دینداري وکړه، لاړ شه حق ومنه، لاړ شه په حق باندې عمل وکړه، خیر عام که، دا قسمه خبرې چې دې کله زړه ته راتلي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فلیعلم انه من الله. نو پوه دې شي چې دا خبرې چا طرف نه دي؟ د الله طرف نه دي. فلیحمد الله، د الله حمد دې ووایي، شکر دې ادا کړي د الله. ومن وجد الاخرى، او که چا هغه نورې خبرې ومومي کومې چې شیطان وراچي، فلیتعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نو په الله پورې دې پناه ونیسي د شیطان رټلي شوي نه. همیشه به کوشش کوي دا شیطان تا ته وسوسې راچي، قسمه قسم وسوسې به تا ته راچي چې ستا د ایمان څه کي؟ کمزوری کي. سورة الناس کې څه دي؟ الذي يوسوس في صدور الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الوسواس الخناس، وسوسې اچونکې پټېدونکې، چې کله ته د الله ذکر ووایې خو تښتي که نه شیطان. دا شیطان تا ته وسوسې راچي، په زړه کې درته راچي،
قسمه قسم وسوسې به درځي د دین په باره کې د الله په باره کې د پیغمبر په باره کې د قرآن په باره کې د ټولې دې لپاره چې ستا ایمان کمزوری کړي